کله چې په افغانستان برید کیږي، افغانستان کې خلک وژل کیږي، ټول افغانستان بمباریږي، ته ورته وایې چې په افغانستان برید شوی د افغانستان باید ملت باید متحد شي. صاحب راجي چې د مکتبونه ولې بند دي؟ خانه دې خرابه سه. عقل لري، وجدان لري. کله چې په ملک بریدونه وشي خلک روان معارف بندوي، ښوونځي بندوي، پوهنتونونه بندوي، محصلین جګړې ته لیږي، د معارف بودیجه جګړې ته ورکوي. ته په وطن برید شوی دی، ته راوړې باز د بهرني دښمن په وړاندې باز داخلي مسایلو ته راوړې. نو اوس په ستا په نیت باندې زه شک ونه کړم، زه څه وکړم؟ ستا دا چلن، ستا ایجنډا چې تا ته درکړل شوې دغه بهرنۍ ده، دا د افغانستان د ګټو خلاف ده. بل خو بله موضوع ده، نن د بلې په مسله کې ته پرونۍ موضوع ولې راچوې؟ خو ستا په نیت کې موضوع موجوده ده، په واضح خبره ده چې ایجنډا بل چا درکړې. که ایجنډا یې نه ده درکړې نو ته ولې کله چې د افغانستان د خلکو د اتحاد خبره راسي، د افغانانو د وحدت خبره راپورته کیږي، ته ولې یو فرصت په لغته وهې او ته راځې دې په هماغه وخت کې راځې ما ته وایي دا خو پاکستان او دا خو یوه خبره ده. نو اوس که دې ته سره کښېنې چې دا وخت چې دا یو ژاولن ناست و دلته دا والي صاحب محترم چې پلانکی صاحب او د پلانکي کور هلته دی، د پلانکي هغه هلته دی، نو خانه خرابه دا ستا کور هلته نه و. اوس دا څوک تا ته ووایي دا ستا د ورور کور چېرته و؟ والي مې په جمهوریت کې ستا کور چېرته و؟ ستا کاروبارونه چیرته ول؟ ستا د وزیرانو کاروبارونه چیرته ول؟ ستا د پارلمان د وکیلانو کاروبارونه چیرته ول؟ د چا حساب درکو؟ د ستا کاروبارونه په کوم ځای کې روان ول؟ سړی ته د ملک باندې کله چې په ملک برید وسي، کله چې خبره راغله بیا به بحث بلې خواته نه وړې. بې له دې چې د پاکستان د بمبار په مسله کې ته د کرنل صاحب طرف ته ودرېدلې، زه د وطن په طرف ودرېدم. بس یوه خبره، په سلو مسایلو کې یوه مسله اختلافي شوې، یوه مسله ته د کرنل صاحب په وخت کې واضح ودرېدلې. او حتی زه به دا خلکو نومونه هم درکم چې ما ته په شخصي کې تلیفون کې ویلي چې څو خو ته هغه چپه کوي خو مه کوه چې دوی چپه کړي که نه. خو خانه خرابه، نو ته اوس په پاکستاني ما ته دا خلک